د امر بالمعروف وزارت له لوري په نظامي برخه کې د منکراتو د مخنیوي په موخه ټاکل شوي څو کسیز هیئات چې مشري د دې وزارت د ازالې منکراتو رئیس مولوي راز محمد حامد پر غاړه وه د پلازمینې کابل امنیه قومنداني له مسؤلینو سره په اصلاحي ناسته کې هغوی ته وویل زموږ ستړیا او قربانۍ د دې لپاره دي چې پر ځمکه د الله جل جلاله قوانین پلي شي او ټولنه له شته ستونزو منکراتو وژغورل شي. مجاهدین چې شپه او ورځ لګیا وي، خوب یې نشته، آرام یې نشته، تکلیف دی، په دې بې خوبۍ کې دي، په مشکلاتو کې دي، په یخني کې او په ګرمي کې، په لوږه کې، په تنده کې، دا ټول د دې هدف دپاره چې د الله په دې ځمکه باندې د الله قانون پیاده شي. ناستې ته چې د امنیه قومندانۍ ډیری مسؤلینو پکې ګډون درلود، ښاغلي حمید په خپلو خبرو کې وویل لومړنۍ هڅه مو په ټولنه او نظام کې د شته ستونزو له منځه وړل او د الهي قوانینو پلي کول دي چې شل کلنې قربانیو په همدې خاطر وي څو الهي قوانین پلي او اسلامي نظام حاکم شي. د دې په خاطر چې دغه په قربانیو لاسته راغلی نظام دا په دغو دریو عملونو د موږ تاسو د لاس نه ونه وځي، ذلیله نه شو، حرام ځان ته حلال ونه ګڼو، د خپل نظام غوښتنې تر پښو لاندې نه کړو او په ولس باندې ظلم ونه کړو. ښاغلي حمید همداراز وویل د مشرتابه او امر بالمعروف وزارت لوري د منکراتو د مخنیوي په موخه د ټاکل شویو قوانینو پلي کول مو الهي مسؤلیت او د نظام د بقا او پایښت سبب ګرځي چې باید په پوره توګه یې پلي کړو. هغه همدارنګه له هغوی په جدي ډول غوښتنه وکړه چې سیرت او صورت د نویو شهاداتو سره سم جوړ کړي، په بیت المال کې له خیانت کولو څخه ځان وساتي او له خلکو سره له نرم او مسلکي چلند څخه کار واخلي. ټول مجاهدین د خپل سیرت او صورت د نبوي سنتو مطابق جوړ کړي. دا د موږ تاسو د نظام اولنۍ غوښتنه ده. ناستې په پای کې د امنیه قومندانۍ مسؤلینو د وزارت لوري ورغلي هیئت ته د ښه راغلاست ترڅنګ هغوی سره د شویو سپارښتنو د پوره پلي کېدو ژمنه وکړه او د امر بالمعروف وزارت کړنې په ټولنه او نظام کې د منکراتو د مخنیوي او د نظام د بقا لومړنی راز وباله.